السلام علیکم دوستانو، یو ځل بیا هم درته په یوه نوي ویډیو کې ښه راغلاست وایم. هیله مند یم چې تاسو به ټول روغ او جوړ وئ. دوستانو، دا چې ډیری کسان د کوچني ذکر ستونزه لري، یعنې د دوی ذکر یا هم کوچنی وي د سایز له مخې، او یا هم ذکر کمزوری وي او د کوروالي کولو پر مهال سم کار نه کوي، نو د دې له وجې هم هر نارینه چې ذکر یې کوچنی او کمزوری وي خفه وي، ځکه چې دوی د کوروالي کولو پر مهال سم خوند هم نشي اخیستی او همدارنګه د ښځې خوند هم نشي ورپوره کولی، او له بلې خوا دا یوه ډیره غټه ستونزه هم ده. نو د دې لپاره ما تاسو ته په دې ویډیو کې یوه نوې نسخه راوړې ده چې که دا نسخه تاسو استعمال کړه نو ستاسو د ذکر سایز به هم ورسره غټ شي او ستاسو د ذکر قوت به هم انشاءالله ورسره زیات شي. راځو د نسخې په طرف. مخکې له دې چې نسخه درته وړاندې کړم، له تاسو یوه غوښتنه کوم چې که تاسو تر اوسه زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو د مهمو نویو جنسي او طبي معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو، په دې نسخه کې خو دوه ډوله شیان دي. یو هم په دې کې د کوپرې تیل او بل هم په دې کې واسلین دي. د کوپرې تیل هم په بازار کې په ډېرې اسانۍ سره پیدا کیږي او واسلین هم. تاسو به داسې وکړئ چې اول به نیمه کاشوغه وسلین او نیمه کاشوغه د کوپرې تیل په یو لوښي کې واچوئ. دا به تاسو ښه سره میکس کړئ تر څو ښه میکس شي، او بیا به د ماسخوتن له پلوه د ماسخوتن په وخت کې د خوب نه مخکې له دې چې سړی بسترې ته لاړ شي او خوب وکړي، نو تاسو به خپل ذکر په نرمو اوبو پرېمینځئ، بیا به یې په صفا ټوټه وچ کړئ او بیا به ورباندې دغه شی چې ما درته وښودلو چې میکس کړي مو دي دا به ورباندې ووهئ. د ذکر په ټولو طرفونو باندې به یې ښه په مکمل ډول سره ووهئ. کله مو چې په مکمل ډول سره په ذکر باندې دا ووهل، نو بیا به یې د یو څو دقیقو لپاره ذکر مساج کړئ، او بیا به تاسو همداسې دا د 10 یا 15 دقیقو لپاره ورباندې پرېږدئ. له هغې وروسته به یې بیرته بیا یا هم په یوه صفا ټوټه او یا هم په لږو تودو اوبو باندې پرېمینځئ. او له هغې یا دا هم کوی شئ چې تاسو د شپې د خوب پر مهال همداسې دا ورباندې پرېږدئ، خو د خوب پر مهال ذکر په یوه ټوټه کې پټ کړئ تر څو د هوا څخه وساتل شي. نو دا کار تاسو د 1 میاشتې لپاره یا هم د 40 ورځو لپاره وکړئ تر څو ستاسو ذکر قوي او غټ شي. هیله مند یم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.